السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی. هر کله راشئ. نن به مونږ چې دا نوی کورس شروع کوو د CSS په نامه باندې. مخکې د دې نه مونږ چې دا یو کورس ختم کړلو HTML چې کوم بیسیک کورسز د ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزاینینګ دپاره، نن مونږ دوهم کورس شروع کوو چې هغه د زموږ سره CSS. اول مونږ وویل HTML لینګویج په اړه باندې مونږ خبرې وکړلې. HTML ګوره یو لینګویج ده. همدا شانتې اوس چې دوم مونږ لینګویج وایو هغه د CSS لینګویج به مونږ وایو. لینګویج لینګویج لکه څنګه چې زموږ سره جاوا C++ دا پروګرامینګ لینګویج دی، دا شانتې زموږ سره HTML یو لینګویج ده او دا شانتې ورسره CSS بل لینګویج ده. د دې نه پس به یو بل وایو چې هغه جاوا سکرپټ ده، هغه بیا پروګرامینګ لینګویج ده. په هغه باندې بیا وروسته خبرې کوو. نو اول راځو مونږ خبرې د څه شي کړې وي. اول خبره مونږ د HTML کړې وي چې HTML کوم قسم ته لینګویج ده. ګوره دې درې وړ لینګویج ته کلاینټ سایډ لینګویج څوم ویل کېږي، دې باندې مونږ مخکې خبرې کړې دي. خیر خو اوس بیا راځو دوباره دې کې خبرې کوو. اول خبره مونږ چې د HTML په اړه کوو، HTML صرف مونږ سټرکچر دپاره یو استعمالوو. د څه سټرکچر؟ کله چې مونږ د خپل ویب پیج سټرکچر برابرول غواړو نو مونږ بیا څه کوو، مونږ به HTML لینګویج نه کار اخلو. د HTML لینګویج په واسطه باندې مونږ صرف کولی شو چې د خپل ویب پیج صرف سټرکچر برابر کو. بس سټرکچر د هغه جوړښت اسکلیټ چې کوم ده هغه مونږ کولی شو چې د HTML په واسطه باندې برابر کو. چې څنګه کېږي زه اوس درته اګزامپل کې ټول واضحه کوم درته وایم. بل مونږ راځو CSS په اړه باندې خبرې کوو. CSS ګوره اول خبره ته کوم چې زمونږ ټول کار د پریکټیکل سره ده. تیوري باندې زما فوکس نشته. زه تاسو ته تیوریانې وایم ځکه تیوریانې تاسو هر ځای ته ویلی شئ او کتلی شئ او کتابونه ترېنه ډک دي. همدا شان ګوګل ته لاړ شئ، هر څه موجود دي. نو زما فوکس به په پریکټیکل کار باندې وي، عملي کار ته کوم، عملي کار نه غواړم. نو راځو اول تاسو د دې معنا سره ځان بلد کړئ چې CSS څه معنا. CSS stands for سینه مطلب د کیسکیډینګ، سینه مطلب د کیسکیډینګ. او بیا چې د اس نه اول اس نه راځي سټایل او د دوهم اس نه چې دا شیټ. نو دا زمونږ سره یو شیټ ده، یو پیج ده په کوم کې چې مونږ سټایلینګ کوو. سټایلینګ به څنګه کېږي؟ کیسکیډینګ وایي فلو ته بره سایډ نه ښکته چې یو شی راځي سټیپ بای سټیپ. دې ته مونږ وایو فرض مثال زمونږ سره وینډو واخلو، یو وینډو بله وینډو زمونږ سره راشي، دا کیسکیډینګ ده، یو په بل پسې. نو پرایورټي ده په دې کې خیر دې باندې بیا وروسته مونږ بیا هم خبرې وکړو. خو صرف تاسو زده کړئ چې CSS ته وایي سینه مطلب کیسکیډینګ او اس ته اول اس نه مطلب سټایل شو، د دوهم اس نه مطلب زمونږ سره شیټ شو. دا د دې صرف لفظي معنا شوله. دا څه معنا شوه؟ لفظي معنا شوه. HTML یو لینګویج ده چې مونږ د ویب پیج د خپل ویب پیج د سټرکچر جوړولو دپاره چې زمونږ سره هیډینګ کوم ځای کې واوسي، پاراګراف کوم ځای کې واوسي، پکچر کوم ځای کې راوړو، اډیو به څنګه راوړو، ویډیو به څنګه راوړو وغیره چې څیزونه مونږ ویلو هغه دپاره مونږ صرف څه کوو؟ HTML لینګویج استعمالوو. خو کله چې مونږ غواړو چې سټایلینګ وکړو د سټایل دپاره، د خپل ویب پیج د سټایل دپاره to use style for our web page، کله چې موږ غواړو چې خپل ویب پیج ته سټایل ورکو نو موږ بیا څه کوو؟ د دې CSS لینګویج نه موږ کار اخلو. کله چې موږ سره ایلیمنټس دي، کوم ایلیمنټس دي؟ HTML ایلیمنټس دي زموږ سره کنه. هر هغه یو پر مثال هیډینګ شو، پکچر شو، آډیو شو، پاراګراف، هر څه چې ته راوړې دا تاسو سره یو ایلیمنټ ده. نو کله چې موږ غواړو HTML ایلیمنټ ته سټایل ورکو، ډیزاین ورکو، کله چې موږ غواړو دې ته موږ سټایل یا ډیزاین ورکو نو موږ څه کوم لینګویج نه استفاده کوو؟ موږ به د ډیزاین یا سټایل ورکول غواړو، موږ د CSS لینګویج نه استفاده کوو. په څه طریقې سره؟ زه تاسو ته غواړم چې په ساده الفاظو کې یو دوه پکچرې دي په هغو کې درته واضحه کړم انشاءالله چې سر مو بیا خلاص شي. نو پوه نه شئ اوس خیر د پریکټیکل موږ کار کوو. دلته کې یو پکچر د زما سره زه دا اوپن کوم. ګورئ ورته دغه نه د فی الحال زموږ سره یو توتي ده یا یو مرغه ده. نو دا وګورئ دا د صرف موږ سره ډانچه موجود ده، د مخوکه ده، د وزرې دي، د خپې دي. وګوره ساده عادي د دې ډانچه ده. نو دا کار چې موږ کله په ویب پیج کې کوو هلته خو موږ سره خپې مې نشته که نه وزرې شته ده، هلته خو زموږ سره هیډینګ وي، پاراګراف به وي، لیکل به وي، معلومات به وي، دا شیزونه به وي. نو هغه چې موږ صرف راوړو هغه ته HTML لینګویج په واسطه به موږ راوړو. خو کله تاسو وګورئ دې ځای کې څومره ښایسته ښکاري، بڼکې وګوره، دې ځای کې رنګ وګوره، سترګو رنګ وګوره، همدا شانتې مخوکه یو رنګ وګوره سپین شوی ده. نو دغه شانتې چې موږ غواړو د هر یو ته سټایل ورکو، ډیزاین ورکو، دا به موږ د څه په واسطه باندې کوو؟ دا د CSS په واسطه باندې. نور چې حرکات ورکوو هغه خو بیا چې الوتل دي هغه د چا کار ده؟ هغه د جاوا سکرپټ کار ده. دا یو پکچر شو. بل درته ښیم دلته کې تاسو انشاءالله اوس به بیخي ښه پوه شئ. دا یو ښځه ده تقریبا چې
زمونږ دنیا په ځای باندې دا اوس تاسو وګورئ لومړی پکچر وګورئ او دا بل پکچر یې وګورئ. په دې پکچر کې دا تاسو یو HTML ایلیمنٹ فرض کړئ فرض مثال زمونږ سره هیډینګ ده دا یو عادي هیډینګ موږ واخیستو دا به دغه شان دي بدرنګه ښکاري زمونږ سره چې کله ویب پیج وخت تاسو اوس ورته ګورئ چې کله HTML کې واخلو چې غواړو هغه ته ډیزاین ورکړو دغه شانتي ښکاره کړو او دغه شانتي یو شی ترېنه جوړ کړو نو تاسو بیا څه کوئ CSS به استعمالوئ. ګوره دې کې کلر ورکول شوی ده همدا شان دی چې دا کلر وګوره سترګو رنګ وګوره مخ ته وګوره سپینوالی ورکړی نو دغه کار بیا د چا ده دا د CSS ده. دا زمونږ سره HTML ایلیمنٹ شو او دا اوس زمونږ سره چې کله مو سټایل ډیزاین ورکړلو دا زمونږ سره د CSS ایلیمنٹ CSS مو ورته جوړ سټایل او ډیزاین مو ورته ورکړی باندې مو ښایسته او رنګ روغن ډیزاین ورته ورکړلو نو دا تاسو سره شو بل پکچر. بل زه تاسو ته خیر معمولی تاسو اوس وګورئ دا کیسې خو زمونږ سره جنرال چې خلک مثال ورکړي هغه ځکه مې درته وویل اوس به راشم داسې کې تاسو ته یو پریکټیکل اگزامپل وښیم په یو دا اوس تاسو وګورئ زمونږ سره دا زمونږ سره فیل حال شی دي دوه تصویران دي په دې سایډ کې زما سره چې د HTML کوډینګ دا وګوره ګیټ سټارټډ او دا شیزونه یو څه بل څه ورکړي لینکینګ ورکړه د وغیره ورکړي دي عادي ساده HTML کې دا شیزونه ټول راوړي دي دا د HTML کار ده. خو کوم غواړو چې دغه شان ډیزاین ورکو رنګ روغن ورکو سټایل ورکو وګوره دې ځکه وګوره خط څنګه راغلی پکچر کوم څه راغلی دې ځکه دا وګوره گرین کلر سره دا کوم مینیو ټیپ شي دا دوی څنګه برابر کړي دې ځکه دا کلرز وګوره دغه کار چې موږ کوو دا به د چا په واسطه باندې کوو دا به موږ د CSS په واسطه باندې کوو. بل یو ویب سایټ هم درته ښیم تاسو دا وګورئ دا وګورئ زموږ سره په دغه سایټ کې په ښي سایټ کې چې کوم موږ سره ویب سایټ موجود ده دا وګورئ سره دلته کې بر وګورئ دلته کې ټایټل ده دلته کې وګورئ دا بل ټایټل شو کریټ ا پروفیشنل پری ویب سایټ مینیوز وګورئ په دې کې مینیوز ټول په هیډینګ کې دوی اچولي دي دا هیډینګ ته راغلي دي همدا شانتي کې وګورئ هوم مینیو دا عادي لینکس جوړ شوي دي دلته کې وګورئ ایمیل څنګه راغلی ده همدا شانتي لاندې فیکچرز تاسو کتلی شئ خطا خو به موږ کوو دا کار د څه شي په واسطه کېږي دا د HTML لینګویج په واسطه باندې کېږي چې صرف سټرکچر کېدلی شي چې د ویب سایټ دپاره جوړ کړي خو هغه ته ډیزاین ورکول سټایل ورکول HTML ایلیمنٹ ته دلته کې ته هوم وګوره چې څنګه ده او دې کې ته هوم وګوره ایکن او سیستم وګوره دلته کې دا لیکل وګوره چې کریټ ا پروفیشنل پری ویب سایټ ان منټ او دلته کې ته دغه ډیزاین وګوره بیک ګراوند یې وګوره او دا یې وګوره نو دغه کار چې کوم د سټرکچرینګ چې موږ کوم کوو دا موږ د HTML په واسطه راوړو چې هغه ټیګز موږ ویلي دي او دوباره اوس بیا هم راځي او دا نه خیر وایو او دغه چې موږ دغه شان دي جوړول ښایست غواړو چې ورته ورکو ډیزاین ورته ورکو سټایل ورته ورکو دا به موږ د CSS په واسطه باندې کوو دا خو زموږ سره د دې صرف پیژنګلوي ده CSS نور ډیپ نظم په تیوریانو کې درته خیر راځو اوس دې کې عملی کار موږ شروع کوو اول به زه داسې کار وکړم چې تاسو ته به زه کمنټ واخلم کمنټس موږ داسې اخلو چې انګل بریکټ به موږ سټارټ کړو دا انګل بریکټ د ښه دې ته وایي انګل بریکټ شو زموږ سره او دا هایفن مې ولګولو دا به موږ په دې کې بیرته کلوز کړو د څه شي سره ورسره به دې کې دغه مو لګو دا شی به مو لګو او ورپسې به راشو ایکسکلیمیشن مارک انګل بریکټ ایکسکلیمیشن مارک هایفن او به دلته کې راشو هایفن او انګل بریکټ په پسې کلوز کو په حال زما سره دا فایل نه د صاف چې کله زه دا سیو کوم نو تاسو ته بیا پته ولګي چې دا کوم قسم ته فایل ده. خیر اول به راشو زه به داسې کار وکړم چې مخکې له دې نه چې زه غواړم دا فایل شروع کوم تاسو ته به سټرکچر باید وخایم مارته چې بیسیک نه موږ سٹارټ اخلو ما دلته کې اوس کوم ټیکسټ ایډیټر شروع کې کار شروع کړو په نوټ پیډ پلس پلس کې تاسو ټول به کوشش کوئ چې کار په نوټ پیډ پلس پلس کې وکړئ په ویژوال سټوډیو کې نشته چې تیار باندې تاسو یو شی ملاوي شي نه اول می درته وایي تاسو به کار کوئ شروع خاري به کوئ هر څه لیکل غواړي ټیک سره ځان بل ډول دي دا لیکل دي پریکټس کول دي نو دا به تاسو په نوټ پیډ پلس پلس کې کوئ هلته خو تاسو ما موزي ولیکلو چې بس HTML مو ولیکلو او ډایرکټ انټر مو پریس کو غونډه ترازی لیکل کیږي نو بیا هیڅ فائدہ نه کوي تر څو تاسو پریکټس خو شین تاسو په ټول نوټ پیډ پلس پلس یوز کوئ او استعمالوي به ځان ته انسټال کړئ نو زه راځم اول به دا فایل ځان سره ستارت کوم دلته کې به راشم فرض مثال دا زما سره HTML فایل ده کله چې هر کله تاسو چې HTML دوه فایل به تاسو باید ولرئ یعنی مختلف قسمه مونږ کولای شو چې HTML اپلای کو خو په حال زه راځم خیر دلته چې کوم فرض مثال دا زما سره د HTML فایل ده نو زه به راشم دا به ځان ته یو نوم باندې ثبت کوم فرض مثال فرست کلاس اول کلاس زمون سره نو زه به داسې کار وکړم چې ډاټ کوم دلته کې ته غواړې چې هر قسم نوم ورکړې فرض مثال فرست کلاس ورکړې هوم پیج انډیکس هر یو چې ته ورکوې مشکل نشته ده ما فرست کلاس نوم ورکړلو ډاټ HTML په نوم باندې دا ایکسټنشن ته ورته ورکړه او یا ډاټ HTML دواړه ایکسټنشن تاسو کولی شئ چې HTML لپاره یوز کړئ ډاټ HTML او یا ډاټ HTML چې هر یو د په امتحان یا ایگزام کې راتلو یا چا نه پوښتنه کوله انټرویو وغیرہ کې تاسو ورته وایئ چې دواړه کار کوي او دواړه ایکسټنشن ورته استعمالېږي نو زه به دا فایل ثبت کوم په ډیسکټاپ باندې په فرست کلاس ډاټ HTML په نوم باندې
دا مې صرف کړلو. وګوره اتومات دا زما سره کمنټ شولو. اوس دغه هر څه چې زه کوم دا براوزر ته نه انډور کېږي، نه دا هغه ته نه سجست کېږي، نه هغه دا نه ګوري، نه دا چې کوي دا اګنور کوي. صحیح ده که نه؟ اصل کار زموږ کوم ځای کې شروع کېږي؟ دغه ځای کې شروع کېږي. اول به زه راشم کله چې تاسو غوښتل کوډینګ سټارټ کړئ، HTML کوډ لیکل غواړئ یا بیسیک کوډ دا چې تاسو به انګل بریکټ سټارټ کړئ او دلته کې ولیکئ ډاکومنټ ټایپ، ډک ټایپ به تاسو ولیکئ، ډاک ټایپ. دا چې دا کې سنسټیټیو نه غټو وړو دواړو کې ته لیکلی شي. زما سره چې دا ډاکومنټ ټایپ چې دا هغه HTML ده. صحیح ده؟ ډاکومنټ ټایپ ما سره چې ده هغه HTML ده. دا به زه کلوز کوم دوباره بیرته. د زیاتو بخې د ځکه زموږ سره څخه د ایکسکلیمیشن مارک پاتې شول، دا به لګوئ. ښه ډاک ټایپ مو واخیستل، زموږ سره چې د HTML ده. د دې کار چې شی ده، د دې کار دا چې براوزر ته ورپېژني چې زموږ سره کوم اوس په حال زه کار کوم د دې ورژن چې د HTML ورژن سره ورپېژني. دا زموږ سره ورژن ورپېژني چې موږ په HTML 5 کې لګیا یو. صحیح ده؟ دا به تاسو دا رقم ته نه لیکئ، دا به تاسو چې دا لیکل کوئ ایکسټرا اضافه لیکل کوئ د چا پوهولو لپاره، دا به تاسو په یو کمنټ کې لیکئ. دا شانتې به تاسو یو کمنټ واخلئ، دا به تاسو په کمنټ کې کوئ. دلته کې موږ ته څه کېږي؟ دا صرف ورژن ورپېژني چاته؟ براوزر ته چې زه اوس کوم لیکل کوم کار کوم هغه زما سره په HTML 5 ورژن کې لګیا یم او هغه کې زه کار کوم. دا زموږ سره شو ورژن. بل به دې نفس راشو دا که تاسو ونه لیکئ مشکل سره جوړېږي، خو دا به تاسو لیکئ تر څو موږ ته پته ولګېږي چې ته فرض مثال کلونه پس هم دا راواخلئ ته پته لګېږي چې دا کوم ورژن ده. زموږ سره HTML 5 ورژن کې کار ده. د دې نه پس به موږ راشو یا روټ ایلیمنټ چې کوم ده زموږ سره اگر زموږ سره چې دا HTML ده دا به تاسو ولیکئ. دا مهم ده، دا امپورټنټ ده، به تاسو نه پرېږدئ. دا وګوره دا زما سره سټارټینګ ټیګ دې ته ویل کېږي، دې ته اینډینګ ټیګ ویل کېږي. ما ته چې دوه قسمه ټیګ موږ لرو، یو دا دی چې هغه سټارټ او اینډینګ ټیګ لري او بل ایمټي ټیګ دی چې هغه سټارټ صرف دا یو سټارټ لري او اینډ ورکې بیا نه وي موجود. نو دا سټارټینګ ټیګ شو، دا زما سره اینډینګ ټیګ شو. دا به تاسو اول لیکئ. دا ضرور او حتمي دي چې دا تاسو ونه لیکئ بیا به دا کار نه کوي در سره. نو اول ما چې کله HTML ولیکه د HTML دننه اوس موږ یو هیډینګ اخلو، هیډ ټیګ به تاسو لیکئ. هغه به دا رقم ته سټارټ کړي او بیا تاسو کلوز کیا. بل موږ باډي اخلو. هډ کې هغه څه دي چې موږ ته په براوزر باندې نشو کېږي، براوزر په پیج باندې نشو کېږي. صحیح ده؟ او په باډي کې هر هغه څه دي چې زه یو ټکی هم ولیکم دلته کې، نو دا به ما سره کوم ځای کې شو کېږي؟ دا به زما سره په براوزر باندې ډایرکټ شو کېږي. اوس راځو موږ نه دا هډ ټیک ته دننه په هډ ټیک کې موږ ټایټل ورکو. څه شی ورکو؟ اول ټایټل. ټایټل بس تاسو د ویب سایټ د ویب پیج ټایټل وي. څنګه ټایټل به وي؟ په حال زه راځم دا خیر د ثبت کوم، بیرته راځم دلته کې او دغه کوم فایل چې موږ اخیستی و د فرست کلاس په نامه باندې دا د زموږ سره تاسو ورته ګورئ منډې به نه وایو. ښه فارم درته کار کوم په منډو شو بیا کیسه خرابېږي. زه به هم ورخطا یم او تاسو هم هسې ورخطا یاست. دا ګورئ دا زموږ سره هغه فایل ده. اوس په حال زما سره ګوره هېڅ شی هم نشته، صرف حافظ یا تش پیج لیکل، هېڅ شی هم نه دي پکې شوي. دې ځای کې ګورئ زما سره ټایټل هم نشته. دې ځای کې ګورئ فرست کلاس HTML. نو زه غواړم چې دې ځای کې زما په خوښه باندې کوم ویب سایټ د هغه نوم زما راشي، یو هیډینګ ورته ورکول غواړم. چې ته غواړې هیډینګ ورته ورکړې نو دا به ته چېرته ځې؟ هیډ ته به ځې. هډ کې چې زه هر څه لیکم هغه ګوره ما ورته وویل چې په دې ځای کې وګورئ دا زموږ سره باډي ده د خپل ویب پیج، په دې ځای کې به نه شو کېږي. دا به چېرې شو کېږي؟ دغه ځایونو کې به شو کېږي. او باډي کې چې هر څه زه لیکم هغه به زما سره د خپل ویب پیج په دغه باډي په دغه ځای کې راسره شو کېږي. نو زه به راشم دلته کې خپل هډ ته او په دې هډینګ کې به زه دلته کې ټایټل په نوم باندې یو ټیګ د دا به زه واخلم. دا سټارټینګ اینډینګ لري. د دې مابین کې چې ته هر څه ولیکې هغه به ستا د ویب سایټ نوم وي. فرض مثال زه دلته کې لیکم چې CSS فل آنلاین کورس. زموږ سره د CSS فل آنلاین کورس ده. دا به زه ثبت کړم، را به شم خپل براوزر ته ثبت کوئ بیا ښه اول خیال مو وي. ګوره ثبت به تاسو څنګه پېژنئ چې کله زه لیکل وکړم دلته کې فرض کړه په دې ځای کې ما یو شی ولیکلو چې هر څه زه ولیکم دلته کې ګوره سټریک راغلو دې سر ته. دا اوس پرې ما سره نه ثبت شوی. کله چې دا ثبت کېږي کنټرول اس بټن به تاسو وایي د کیبورډ نه شارټ کټ ده یا فایل ته راشه او دې ځای کې په سیو باندې کلیک کړه به تاسو سره سیو شي. هغه سټریک دې نه ختم شو. نو اوس ما سره دا ویب پیج چې یا دا کوم کوډ چې دا ما سره ثبت شو. اوس به زه راشم خپل براوزر ته دا به زه ریفریش کوم. ریفریش کول دپاره شارټ کټ تاسو د کیبورډ نه F5 پریس کوئ کار کوي در سره ریفریش کېږي. یا دغه کوم ساين نښه چې د دې باندې تاسو کلیک کوئ دا به تاسو سره ریفریش کېږي. وګورئ دې ځای کې زما سره اوس ټایټل چې راغلی د ویب سایټ دپاره CSS فل آنلاین کورس او دې ځای کې ما یو درې لفظ لیکلي وو چې هغه هم دې ځای کې زما سره راغلل. نو دا شو زمونږ سره دغه ټایټل خبره دا تاسو ته ضرور دی. دا به د هر HTML چې بالکل چا شروع نه وي کړی اول ورځ وي نو تاسو به دغه کوډینګ اول ځان دپاره ولیکئ چې HTML به کلوز کړئ. دغه دننه تاسو به هیډ واخلئ، ویب سایټ دپاره یو ټایټل ورکوئ. دا به تاسو د ټایټل په کوم ایلیمنټ چې ده یا کوم سټارټینګ اینډینګ ټیګ دغه مابین کې به ولیکئ. پلس په فی الحال زما سره دا هیډ. اوس زه راځم باډي ته او په باډي کې زه څه کوم چې هر څه زه غواړم هغه کولی شم چې واخلم. اول زه راځم هیډینګ 1 اخلم. صحیح ده؟ هیډینګ 1 مې واخیستل او هیډ 1 کې مې ورته ولیکلو چې ویلکم to the CSS full course. صحیح؟
ښه راغلاست د CSS فول کورس ته. دا مې ولیکلو زه به داسې کار وکړم چې یو بل ټیک هم اخلم چې هغه زموږ سره پاراګراف ته او د پاراګراف دننه به زه ورته ووایم چې فرض مثال معلومات دي about CSS د CSS په اړه باندې معلومات دي چې CSS څه شی ده. اوس به د ډیټا موږ د کوم ځای نه راخلو. ما ورته چې زه به تاسو هررخیز پوه کوم انډسټري لیول باندې موږ کار کوو. تاسو به اول داسې کار کوئ که نیټ د سره موجود نو را به شئ لکه نیټ ته او په دغه ځای کې به نه ده. نو خبره زموږ چېرته وه؟ خبره همدلته کې وه چې زموږ سره چې دلته کې مې څه وکړل CSS په اړه باندې زه غواړم چې معلومات راواخلم. تاسو به راځئ یو ویب سایټ ده چې ما مخکې درته ښودلی و د څه په نام باندې lipsum.com په نوم باندې ویب سایټ ده. دا lipsum.com به تاسو ولیکئ او دا به تاسو سرچ کړئ ګوګل باندې. چې دلته راغلی په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې کله پریکټس کوئ ډمې ټیکس ځان دپاره جنریټ کړئ او راویې اخلئ. دا خو تیار دی کې ګوره پاراګراف شته بس دا دې نه راواخله دا سلیکټ کړه چې څومره ټیکس ته غواړئ او کنټرول C کاپي به یې کړئ. دا راځي بل دلته کې راشه چې څومره 15 پاراګراف لري. زه ورته وایم چې نه ماته څو پاراګراف راکړه یو پاراګراف راکړه. شل پاراګراف غواړي هر څومره پاراګراف چې غواړي هغه ته درکړي. دا وګوره ماته یو پاراګراف راکړلو. همدا شانتې راشه نور همدا څومره چې ته غواړې ورډز غواړې وغیره شیزونه غواړې هر څه غواړې هغه ته ونه اخیستلی شي. زه وروسته کېږم دې ځای کې غواړم چې ورډز واخلم یعنې ورډز واخله دې ځای کې ورته ولیکه چې ته څومره ورډز غواړې 100 هر څومره ورډز چې غواړې په بایټس کې غواړې دا شانتې په لیټرز کې یو حرف چې کوم دا څومره چې ورکړل هغونه به تا ته حروف درکوي. نو دا تاسو اخیستلی شئ. فلحال به زه راشم پاراګرافز به واخلم. فرض مثال یو پاراګراف اخلم یا همدغه ځای کې تیار شته به ډایرکټ به تاسو راشئ او دا به را کافي کوي. دومره لیکل زما پکار دي. کنټرول C دا مې را کافي کړل. راځم دلته کې خپل کوډ ټیکس ایډیټر ته او دې ځای کې زه دا پیسټ کوم. یعنې دا زما سره فلحال هغه لیکلو دلته مې راوړل. دا به زه ثبت کړم او را به شم بېرته دوباره خپل براوزر ته دا به ریفریش کو. تاسو وګورئ دا زما سره هغه ټایټل شو او ورسره په څه شی راغلل کوم پاراګراف کې چې ډیټیل مې ورکړي وو هغه پکې ډایرکټ راغلل دلته کې. نو اوس راځو زموږ کار چې شی دا خو ګوره د HTML ساده لیکل راغل. خیال هم ورته ما چې درته وویل چې دا څه کار کوي یو ساده یو سټرکچر جوړیږي. ډیزاین چې موږ غواړو رنګ روغن ورکوو دې ته دې زه سایز غټول غواړم داسې دې مابین ته راوړل غواړم دې ته زه یو رنګ ورکول غواړم همداشان دې باید بل رنګ واخلي دې خط ډیزاین باید بدل وي همداشان دې دا غواړم مابین ته راشي. نو دغه شیزونه کول چې موږ خو دا به د څه په واسطه باندې کوو دا به د CSS په واسطه باندې کوو. خو دلته کې به تاسو ځان سره خبره یاد ساتئ چې موږ څو قسمه CSS لرو. ټایپس اف CSS څو قسمه CSS زموږ سره موجود ده. زموږ سره 3 قسمه تاسو کول CSS موجود ده یا تاسو کولای شئ چې خپل CSS شیټ چې دا غواړئ لینک یا CSS اټریبیوټس راوړل غواړئ د HTML فایل کې هغه موږ 3 طریقو سره کولای شو. اوله طریقه زموږ سره دا ده اول ټایپ CSS چې دا هغه ته وایي انلاین CSS. کوم CSS انلاین CSS. دوهم زموږ سره چې کوم دوهم CSS زموږ سره دا هغه به واخلو زموږ سره internal CSS د زموږ سره. کوم CSS د زموږ سره internal spelling ان شاء الله چې داسې به وي internal CSS د زموږ سره. بل زموږ سره چې ده بل CSS زموږ سره چې ده هغه external CSS د زموږ سره external CSS. دې ته internal CSS یا or embedded CSS هم وایي. صحیح ده دا نوم سره یاد وساتئ خو نه بس کنفیوز کېږئ نه درته لیکم. همدغه شان 3 قسمه ټایپ باندې CSS موږ لرو. inline CSS external CSS او بل internal CSS او external CSS. اوس پریکټیکل نن ورځ درس او کار زموږ سره هم درته چې تاسو څنګه کولای شئ چې صرف CSS اپلای کړئ په HTML elements باندې نو هغه درته ښایم. دې به طریقې سره تاسو ماشاءالله چې زمانه خبره دی راته شي چې کوم ټیک تاسو غواړئ ګوره دا زما سره باډي ده. نو دا انلاین مطلب دا چې هم دغه لاین دننه به زه راشم دې کې به زه CSS کوم اټریبیوټ چې دي هغه دې به زه اپلای کړم یا بس دلته کې راشم اوس دا زما هیډینګ ده دا لاین ته به زه دننه راشم دې ټیک دننه به زه څه شی ولیکم اول به زه سټایل ولیکم. سټایل نه مطلب زما سره همغه CSS شو هغه به راشي ایکول کوټیشن چې کوم دی سٹارټ او دا مې کلوز کړل دا کوټیشن مارکس دی صحیح شو. کوټس مې واخیستل کوټس دا دواړه مې واخیستل سټایل کوټس په تاسو واخلئ صحیح شو. وګوره دا انټرنل یعنی د هغه ټیک هر ټیک ته چې ته غواړئ CSS په اپلای کې ډیزاین په اپلای کې دغه دننه به راشي سټایل به ولیکې دننه. اوس زه غواړم دې ته زه کلر ورکړم نو بس سمپل کلر ولیکه کلر دې چې کله ولیکلو دا زموږ سره یو اوس موږ ډیکلیریشن کوو خلک څنګه چې په نور لینګویج کې ډیکلیریشن کیږي دا هغه شان ډیکلیریشن د دې لپاره کلر مې واخیستلو پراپرټي ده دې ته زه ویلیو ورکوم. فرض کوم کلر زما په کار ریډ کلر زما په کار ده سور کلر لکه دا واضح معلومیږي دا به واخلو سټاپ نه کړلو بیرته راځم خپل براوزر ته او دا به ریفریش کوم. تاسو وګورئ زموږ سره چې کوم زموږ ټایټل هغه څنګه راغلو هغه زموږ سره هیډینګ چې د زموږ سره هغه په ریډ کلر کې راغلو یو ډیزاین یو کلر یې واخیستلو. همدا شان دي چې ته هر قسم ته کلر وغواړې هغه ورته ورکولی شي. اوس غواړم چې دې لږ دغه خط هم غټ شي وړوکی ته زه وایم چې غټ راشي خو واضحه معلومیږي نو بیا به موږ څه وکړو فنټ سایز به ورته واخلو. فنټ
هایفن به ولګوئ او بیا به دې ځای کې راشي. ګوره تاسو کولی شئ راځئ د ایروکی سره راتللی شئ، راشه انټر پسې پریس کړه او بیا په خپله باندې ولیکه. نو کالن نه پس دلته کې راشه ورته وایه چې څومره سایز ته غواړئ. زه ته چې 50 پکسل که د ما سره ده دا به زه صاف کړم را به شم براوزر ته دغه د ریفرش کلیدیز نه تاسو وګورئ مخکې سایز څومره و اوس زما سره سایز څومره سو. اوس یو بل کس وایي چې او ورور داسې نه کېږي چې دا دې مابین ته راشي دا به ډېر ښایسته ښکاري که د ټایټل دلته مابین کې وایي ولې نه کېږي. راشه دغه ځای کې دې دپاره هم تا سره اټریبیوټ شته ده. نو راشه دلته کې څه وکړه دا کالن لګوئ چې کله سیمی کالن لګوئ صحیح ده تر څو زموږ سره بل کوم ویډیو چې موږ ډیکلیئر کوو هغه باید راشي به. نو دلته کې زه اوس غواړم چې زه اوس وکړم ټیکسټ الاین واخلم. نو ټیکسټ به تاسو ولیکئ ټیکسټ ته که نه زموږ سره دا موږ الاین کوو تاسو به ټیکسټ الاین واخلئ کالن او دلته کې الاین کوم ځای کې درې ویلیوز موږ ورکولی شو لیفټ رایټ او سینټر. لیفټ کې خو بای ډیفالټ موجود ده رایټ ته راړو غواړئ رایټ به ولیکئ دا زه غواړم چې رایټ ته راوړم. نو دا سمپل رایټ سیو او راشه براوزر ته دی دا ریفریش کا براوزر دی او ګوره زموږ سره لیکل کوم سایډ ته راغلل رایټ سایډ ته راغلل. رایټ سایډ کې بد ښکاري غواړو چې سینټر ته کو نو راشه سینټر ته کا مابین ته کا ها مابین ته خوند درکوي مابین ته کا دا د صاف او دا د هم مابین ته او دلته کې راشه دا ریفریش کړه پسې وګوره هغه کوم لیکل چې موږ کړي ول هغه کوم ځای ته راغلل هغه مابین ته راغلل. دا کار موږ نشو کولی چې په ایچ ټي ایم ایل کې مو کړی وای دا کار موږ په کوڅه کې کوو دا کار موږ چې کوو دا موږ په سی اس اس کې کولی شو په ایچ ټي ایم ایل باندې نشو کولی. نو سی اس اس یو لینګویج دی د کوم په واسطه باندې چې موږ د ایچ ټي ایم ایل اټریبیوټس ته ایلیمنټس ته او بخې اټریبیوټس ایلیمنټس ته موږ څه کوو ډیزاین ورکو سټایل ورکو هغه طریقه مې درته وښودله. اوله طریقه کومه وه زموږ سره انلاین سی اس اس دا چې کوم ټیګ وي هغه ته راځو او دا موږ کې دننه لیکل کوو. اوس که فرض که زما سره یو بل هیډینګ وي غم دلته کې دا ده که نه پر مثال زه دلته کې یو بل هیډینګ اخلم هیډ 2 موږ سره شپږ هیډینګ تاسو ورکولی شئ صحیح دی هر یو سایز بدل وي د اول غټ ده دویم به دې نه لږ وړو کوي بل به بیا پسې نور وړو کوي. پر مثال دې ځای کې زه یو بل هیډینګ اخلم او دې ته زه وایم چې what is CSS CSS څه شی ده دا خو راته وایي چې دا CSS څه شی ده. دا هیډینګ ما واخیستو دا مې صاف کړلو او راغلم براوزر ته دا مې ریفریش کړل اوس تاسو ورته ګورئ دلته کې what is CSS په نوم باندې یو بل هیډینګ زموږ سره راغللو دې ته کلر روغن نشته. نو که زه اوس غواړم چې دوباره اوس دې ته یو ډیزاین ورکوم دا شانتي کلر زه غواړم دې باندې م اپلای کړم دا به زما دپاره ډېره غټه لانجه زه به اوس بیا راځم په دې ځای کې به دوباره بیا زه دا کوډینګ کوم چې سټایل به لیکم او بیا به زه دلته کې راځم دننه کې ورته وایم چې کلر واخله او کلر غواړې ریډ واخلي همدغه شان دې غواړي یا که بل قسم کې غواړي ورته کلر ورکول غواړي که نه هر قسم چې ستا خوښ وي دا به ته اوس بیا دې ته ورکوې همدا شان دې که تا سره شل پاراګراف وي هر پاراګراف ته بیل ورکوې. خو نو دې دپاره یو بل اسانه طریقه که ته وایې چې یو ته زه ورکړم ټولو ته دې راشي نو دې دپاره بیا موږ نورې طریقې هم کارولی شو. که اوس راځو موږ دوهم ټایپ د سی اس اس وایو چې هغه انټرنل ټایپ ده. انټرنل ټایپ کې به تاسو راشئ دا ټایټل د ټایټل نه لاندې ګوره هیډ ایلیمنټ کې موږ لګوي هیډ ټیکس کې دلته کې راشئ هیډ کې د ټایټل نه لاندې دې کې به تاسو هلته مو سټایل ګوره چې موږ په انلاین کې دلته کې موږ سټایل لیکلو او د هغه نه پس مو بیا کوډس کې دننه کوم پراپرټیز چې ورته کلر او بیا مو هغه ته ویلیو ورکوله چې هر کلر زموږ خوښ هغه به موږ ورته ورکولو. همدغه طریقه موږ دلته کې کوو همدغه سټایل ټیکس به تاسو سټارټ کوئ دغه ایلیمنټ چې کوم دي سټایل په نام باندې اور ورته زه به دې کې څه وکړم سټایل ټیکس سټارټ کلوز مې کړو د دې دننه به اوس زه څه کوم کوم سلیکټر چې هر یو هر ایلیمنټ ته چې ستا په کار وي چې ته ورته سټایل ورکړې رنګ روغن ورکړې نو ته یې ورکولی شې. پس که زما د هیډینګونو ته په کار دي چې زما سره هر څومره هیډ ون یو اوسي او زه دې ځای کې د هیډ ون ته یو کلر انتخاب کړم ټولو ته به هماغه کلر ورکول کېږي. نو تاسو به ګوره سلیکټر دی ته سلیکټر ویل کېږي سلیکټر په اړه باندې انشاءالله موږ خبرې کوو. سلیکټر به تاسو ولیکئ او بیا به دې نه پس ډیکلریشن دپاره به تاسو بریسز دې ته ویل کېږي دا به تاسو سټارټ کوئ او بیرته به دا څنګه کوئ کلوز کړئ. همدغه ځای کې هم تاسو کولی شئ چې په یو لاین کې چې لاندې رانه شئ تاسو کولی شئ خو په دې خاطر چې زموږ کوډ ریډیبل وي او هر څوک پرې پوه شي چې موږ څه شی لیکلي دي او څه مو کړي دي نو په دې خاطر باندې موږ څه کوو زه ته ځان ته هر څه لیکم نو کوشش به کوئ چې ستاسو کوډ ډېر زیات ریډیبل وي. نو تاسو دې ته څه ویل کېږي دا سره یادوئ یو شی موږ یادوو دې ته چې د بریسز ویل کېږي صحیح ده یا ورته کرلی بریکټس ویل کېږي تاسو ورته کرلی بریکټس ویلی شئ او که دا بریسز درته اسانه وي دغه نومونه ورته اخیستل کېږي دا کرلی بریکټس یا بریسز ورته ویل کېږي. نو دې دننه به اوس تاسو راشئ دلته کې به تاسو ډیکلریشن کوئ لکه نور لینګویج کې لکه موږ چې کوو چې INTA is equal to پر مثال 20 همدا شانتي دلته کې هم ډیکلریشن کېږي. ډیکلریشن کې موږ دلته کې څه کوو پراپرټي به ورکوو او ورپسې به د هغه ویلیو ورکوو ویلیو چې هر څه ستاسو په کار وي هغه ویلیو تاسو ورته ورکولی شئ ضرورت مطابق. نو اول پراپرټي پر مثال زه غواړم چې دې ته کلر ورکم چې ته کلر ورکول غواړې راشه دلته کې کلر ولیکه دا
ورته پراپرټي ده د هیډینګ 1 لپاره پراپرټي شو کلر کې ته کوم قسم ته کلر ورکول غواړې زه غواړم چې دې ته فرض کا زه ورته بلو کلر ورکول غواړم صحیح نو دا به ته اوس صف کا او راشه فایل ته دې کوم ځای کې چې فایل دلته که فرض کا زما فایل ده دا چې هر براوزر سره ته اوپن کول غواړي اوپن به کې چې کله دې اوپن کړلو وګوره دلته کې دې کلر څنګه شولو بلو شولو نو همدا شانتي راشه نور کومې پراپرټیانې چې ستا خوښې وي او هر ډیزاین سټایل ته غواړي ورته ورکولی شي فرض که زه ورته بیکګراونډ هم ورکوم زه ورته وایم چې دې ته بیکګراونډ ورکړه بیکګراونډ څنګه ورته ورکړه بیکګراونډ ورته ورکړه ټومیټو هی زما فیورټ کلر او بیا د دې نه پس راشه د دې دا به سم تاسو وګورئ چې دا اخلي که نه اخلي بیکګراونډ وګوره دې دواړو څنګه کړلو بیکګراونډ یې واخیستلو صحیح دې نه پس به راشو دا بلاک لیول دی مکمل ساحانې سیدي باندې موږ خبرې کړې دي خیر بیا هم پرې غږیږو خبرې کوو وروسته راځي که اوس زموږ صرف دې سره کار ده چې تاسو د CSS ټایپس وپېژنئ اول ټایپ زموږ سره انلاین و چې کوم به موږ د ټیک دننه کولو همدا زموږ سره انټرنل ده کوم چې په هیډ کې موږ سټایل ځاخلو او هغه دننه بیا موږ ورته پراپرټیز او ویلیوز ورکوو سلیکټر په واسطه باندې نو زه به اوس راشم دې ته به فنټ سایز واخلم اسی تاسو ته فرایم خیر دا شیزونه ټول وزیر ته وایي دا بیا فنټ سایز مو ته واخیستلو او ټیکسټ چې کوم د زموږ سره همدا به زه الاین کوم ځای ته به الاین کوم رایټ لیفټ سینټر هر ځای ته چې تاسو په کار وي زه به سینټر ته الاین کوم نو چې سینټر ته موږ دا الاین کو دا به زه سب کوم را به شم بیرته کې دلته کې براوزر ته تاسو وګورئ دا سایز دا الاینمنټ شو هغه کلر شو دا بیکګراوند شو هر څه چې ته غواړې هغه ورته ورکولی شي په دې طریقې سره دا مو شو یو بله طریقه ده دریم قسم CSS زموږ سره کم یو ده دا شانتي تاسو غواړئ د پاراګراف دپاره نو دلته کې پاراګراف تاسو سلیکټر واخلئ او راشئ بریسز سټارټ او بریسز کلوز د دې دننه په دې یو لاین کې تاسو کولی شئ دا بل لاین ته رانه وړئ خو ماته چې بیا به کوډ باندې څوک نه پوهېږي دا خو به تاسو سره به سلګونو زرګونو لاین کوډونه وي بیا به تا ته بلکل مشکلات پېښېږي دا شانتي دې دپاره که ته غواړې کلر ورکړي فرض که دا لیکل دي او دې ته کې زه یو کلر ورکوم چې ریډ کلر لیکلو ته ورکړه سب کوم اوس ورته ګورئ دا لیکل چې زموږ سره کوم دي دا اوس بل کلر کې دا به اوس زموږ سره ګوره سره شول نو دا شانتي چې هر قسم ته ویلیوز وروسته تاسو پې اپلای کوئ هر قسم سټایل اپلای کول غواړئ هغه پې اپلای کولی شئ اوس به راشو ایکسټرنل CSS دریم قسم زموږ سره چې ده ایکسټرنل یعنې یو فایل کې زموږ سره HTML او په بل فایل کې زموږ سره CSS یو بهترین او ډېر صفا کار به وي ستاسو یو فایل جوړوئ د HTML دپاره او بل د CSS دپاره خو دغه هم صحیح ده چې اوس فلحال پریکټس کوئ نو تاسو انټرنل یوز کوئ هیډ کې سټایل ځاخلی او سټایل دننه بیا پراپرټیز او ویلیوز ورته ورکوئ سلیکټر په واسطه باندې چې هر یو تاسو غواړئ نو دا هم بهترینه ده خو اوس تاسو ته یو بل دریم خیمه CSS زموږ سره ده هغه ایکسټرنل خارج نه چې کوم بل فایل سره لینک کوو نو تاسو راشئ ګوره یو نوی فایل به واخلئ دلته فایل ته راشه دلته کې نوی فایل اخلئ او یا کنټرول ان په واسطه باندې نوی فایل واخله چې کله ما نوی فایل واخیستو دلته کې اوس زه څه کوم لیکل کوئ نه کوئ مشکل نشته دا ته صاف کا زه غواړم چې دا سیو کړم څنګه به سیو کوم په ډیسکټاپ باندې زما په کار چې دا زه سیو کړم او دې ته به زه څه وکړم اول به نوم ورکړم فرض کا زه به څه ورکړم ایکسټرنل CSS ډاټ د دې ایکسټنشن ډېر زیات ضرور ده CSS ایکسټنشن نه هیر نشي دا به تاسو ورته ورکړئ HTML ته مو د HTML یا HTML ایکسټنشن ورکولو CSS ته به ډاټ CSS ایکسټنشن تاسو ورکوئ دا به زه صاف کړم دا فایل به زما سره چیرته راشي دا به زما سره په ډیسکټاپ باندې دا فایل جوړ شي کوم ځای کې جوړ شولو څه شی ایکسټرنل CSS دا فایل زما سره جوړ شو فلحال که زه راشم خپل براوزر ته او زه دا رن کوم نو ما سره هیڅ هم نشته ده ګورئ هیڅ هم نشته ده ما صف کړی نه ده دا فایل به زه لږ صف کړم تاسو ورته ګورئ هلته کې ما سره ډیزاینونه ختم کړل نو اوس که زه راشم دا ریفریش کړم وګوره ما سره هیڅ هم نشته ده هلته که زه هر قسم ته سټایل وکړم په دې فایل کې دا دویم فایل چې زما سره کوم یو ګوره یا ډیسکټاپ ته راشه د فایل اوپن کوئ رایټ کلیک پې وکړه اوپن ویت نوټ پیډ به تاسو سره اوپن شي دې کې اوس هر قسم سټایل اوس ګوره مخکې موږ هلته کې سټایل درنه کولو اوس دلته کې راشه سلیکټر هیډ 1 واخله او راشه بریسز سټارټ او بریسز کلوز او دې کې ورته واخله کلر مې ورته واخیستلو فرض که یلو او دا شانتي به ورته بیکګراونډ واخلو بیکګراونډ به ورته سیمی کولن نه فس ورته ویلیو ورکو ویلیو به ورته ورکو بیکګراونډ دپاره green همدا شانتي font size به واخلو 80 pixels دا شول صحیح ده دا به زه سیو کوم اوس ګوره دا ما سیو هم کړلو او زه بیرته راځم براوزر ته ګوره ما سره سیو شولو براوزر ته زه راشم دلته کې دا زه رنګم بیا ما سره چی نشته نو د دې دپاره څه کول دي تاسو به خپل HTML فایل ته راځئ هر ځای کې چې تاسو CSS فایل وي هغه به ورسره لینک کوئ
لینک کوي به ورسره لینک نه بغیر نه کېږي. لینک به څنګه کوئ؟ لینک به تاسو هیډ دننه راشئ او هیډ دننه به په دې ځای کې زموږ سره د لینک په نامه باندې یو دانه ټیګ ده. تاسو لینک ولیکئ چې لینک مو ولیکلو دا به کلوز کړئ. دا امټي ټیګ ده، دا کلوزینګ ټیګ نه لري، دا امټي ده. د دې نه تاسو راشئ اول به ریلیشن جوړ کړئ. ریلیشن زموږ د څه شي لپاره جوړو؟ ایکول او ډبل کوټ سٹارټ کلوز. د دې نه موږ سټایل شیټ ورسره لینک کوو که نه. ریلیشن د څه شي جوړو سره؟ د سټایل شیټ جوړو. یو بل اټریبیوټ ده چې هغه ته وایي ټیکسټ ټایپ یا ټایپ چې زموږ سره کوم د ورکو کنه. بیا چې موږ اخلو سی اس اس دا چې کله تاسو ویژوال سټوډیو نور کوئ نو څنګه چې تاسو لینک ټیګ واخیستو هغه درنه دا ټول شیزونه تاسو راځي چې ټایپ چې دا ټیکسټ او سی اس اس دا ریلیشن او ایچ ټیپ شیزونه راځي. خو بدلته کې به تاسو دا خپل باندې لیکئ. په همدې خاطر باندې ما چې د نوټ پیډ پلس پلس انتخاب کړ تاسو لپاره او تاسو هم کار په نوټ پیډ پلس پلس کې کوئ. ټول نور منل وړ نه دي. صحیح ده. اوس به راشم دلته کې کوم ریلیشن ورکړو دی. اوس به تاسو ایچ ټیپ لینک فات چې په کوم ځای کې تاسو سره د فایل پروت دی هغه به دې ځای کې ورسره کنیکټ کړئ. تاسو هایپر ریفرنس به دې خپل ورکړئ. فرق زما سره خو په ډیسکټاپ باندې پروت دی، ضرورت نشته. فرق په فولډر کې پروت وي. فولډر نیم به تا ورته ورکولم. صحیح ده. فولډر نیم فارورډ سلیش او بیا به دې فایل نوم ورکولو. فایل نوم زموږ سره چې ایکسټرنل سی اس اس وکنه، external css dot extension د نبیر نشه css. خو دلته کې زموږ سره فولډر نشته، په ډیسکټاپ باندې پروت ده، بس یو فولډر ورکول ته ضرورت نشته ده. سپیلینګ ته خیال کوئ چې سپیلینګ د سره غلط شو یا ایکسټنشن مو نه کړ بیا دا لینک کېږي نه. دا به زه سب کوم. ګوره صرف ریلیشن واخیستلو، سټایل شیټ ایچ ریپ مې ورکړل. ایچ ریپ کې مې چې کوم ځای کې زما فایل پروت دی هغه نوم مې صرف ورکړل. وګوره په ډیسکټاپ باندې پروت ده، د فایل کمپلیټ نوم مې ورته ورکړل. دا به سب کوم. تاسو په کوشش کوئ دواړه په یو فولډر کې اچوئ، HTML فایل او CSS فایل. نو بیا هم دغه شان تاسو کولی شئ ډایرکټ ورته ریلیشن ورکړئ، مشکل به نه راته جوړوي. صحیح ده. نو اوس خو زما سره دواړه ډیسکټاپ باندې پراته دي، ضرورت نشته فولډر نیم ورکول ته. دا مې سیف کړلو. اوس به راشم براوزر ته، دا به زه رن کړم. تاسو وګورئ دې ځای کې د سټایل وګوره. د دې دپاره چې کوم سټایل رنګ روغن موږ ورکولو هغه یې دواړه واخیستل. بیکګراونډ کلر یې واخیستو، دا یې واخیستلو. همدا شان دې راشه اوس ته کولی شئ. بس نور ضرورت نشته ده. HTML فایل د سره بیل پروت ده ښه صفحه. دلته کې راشه دې دننه پس نه زه غواړم پاراګراف دپاره سټایل ورکړم. سټایل ورته ورکولی شئ. فرض که زه ورته کلر ورکوم، کلر به کوم قسم ته کلر به ښه وي د دې دپاره. گرین کلر مې واخیستلو او همدا شانتي مې ورته سایز واخیستلو. فونټ سایز به ورته واخلم 30 پکسل. دا هم تاسو کولی شئ چې الاین کړئ یا ټیکسټ الاین کړئ. اوس دا تاسو باندې ډیفاین کړئ. دا شیزونه مونږ وایو دا روان دي. ښه دا خو د نن ورځې درس زموږ نه ده. انشاءالله سبا ته ټول بیا دوباره وایم. صحیح ده. دا ټول موږ بیا دوباره ووایو. اوس هم دغه دومره تاسو HTML کې هم دا شیزونه ویلي دوباره مو ویل. اوس تاسو سره لینک کول زده کړئ او د CSS ټایپس وپېژنئ. په دې کې چې کوم یو تاسو ته اسانه وي د هغه طریقې نه تاسو کار کولی شئ چې استفاده ترې نه وکړئ او کار ترې نه واخلئ. دا وګوره دا د کلر شولو او دا ورسره ډیزاین شولو. دا ولې درې طریقې. اول موږ HTML خبره وکړه چې HTML د څه شي لپاره کارول کیږي. HTML موږ صرف سټرکچر جوړو د خپل ویب پیج لپاره، صرف دا چې د سټرکچر لینګویج ده. صحیح ده. او بل چې د زموږ سره CSS ده دا د ایلیمنټس چې کوم د HTML ایلیمنټس دي هغه ته چې کوم سټایل ورکول. لکه تاسو ته مې چې هغه میک اپ والا کومه وی هغه وښودل، تصویران طوطي والا تصویران مې ورته وښودل. همدا شانتې مې ورته عملي پریکټیکل ویب سایټ وښودلو چې یو په HTML کې او بل ته موږ سټایل روغن ورکړی و. نو دغه طریقې سره موږ کولی شو سټرکچر او د CSS په واسطه باندې موږ هغه ته رنګ او ډیزاین ورکوو. بل خبره زموږ سره درې قسمه CSS ده چې یو ته انلاین وایي، بل ته ایکسټرنل او بل ته انټرنل او ایکسټرنل. انلاین خو دا و چې د هر ټیک دننه موږ راځو چې هر ټیک زما په کار وي چې زه سټایل ورکړم دغه دننه موږ سټایل او بیا پراپرټیز او ویلیوز ورته اخلو. همدا شانتې بیا انټرنل ته راغلو، په هیډ کې دننه موږ سټایل او سټایل ټیګز ایلیمنټس دننه موږ څه کوو، بیا دغه دپاره سلیکټر مو واخیستلو او سلیکټر نه پس مو ورته پراپرټیز او ویلیوز ورکول او بیا مو هغه صف کولو او رن کولو. دې نه پس بیا ایکسټرنل ته راغلو. ایکسټرنل کې څه کېږي، یو فایل د HTML لپاره او د CSS لپاره جلا فایل جوړیږي چې بیا په هیډ کې هغه موږ لینک کوو. لینک داسې کېږي چې لینک ټیګ به واخلئ، دا امټي ټیګ د کلوزینګ نه لري. ریلیشن به ورکړئ، ریلیشن کې به تاسو ورته ویلیو سټایل شیټ ولګوئ او بیا یو بل اټریبیوټ د href هایفر ریفرنس پر باندې واخلئ چې کې به تاسو مکمل ریفرنس چې په فایل مو په هر ځای کې پروت وي هغه ریفرنس به ورته ورکړئ. دا د پسې درې کله ریلیشن مو جوړ کړو دا به سب کې او د HTML فایل به تاسو رن کوئ. هم د HTML فایل برن کوئ. دلته کې تاسو د CSS کوډ کوئ، اول ته کې سب کوئ، نو ډایرکټ به اتومات چا سره لینک کېږي، هغه تغیرات به په HTML کې راځي. دا درې طریقې وي چې هر یو تاسو په کار وي هغه نه استفاده کولی شئ. اوس مو اسایمنټ دا شو، تاسو به داسې کار وکړئ. ښه زه داسې کوم چې تاسو ته ښیم اسکیپ کیبورډ آن سکرین ګورئ ورته. ښه
زه به داسې کار وکړم. ګوره دا وینډوز بټن به تاسو ونیسئ او ورپسې به دا بټن ایرو کیز رایټ ایرو کیز چې کله تاسو پریس کړل د کیبورډ نه تاسو سره څه کېږي کوم فایل مو چې دا به ګوره چېرته راسي د ښي سایډ ته راغلو. همداشانتې دا بل کوم فایل چې دا به زه بټن پریس ونیسم د وینډوز او دا لیفټ ایرو کیز به پریس کوم دا بلې خواته راغلو. نو اوس چې زه په دې ځای کې کوم تغیرات راکوم هغه تغیرات به اتوماتیکلی هلته کې څنګه کېږي فالو کېږي. دلته فرض مثال یلو ګرین د زما سره دا به زه ورته ریډ واخلم دا کلر دا به زه اوس چې ریډ مې واخیستلو دا تاسو سیف کړئ دا سیف شولو راشه بیرته کې دلته کې او دلته کې ریفریش کړه وګوره دا لیکل زما سره دې کلر کې راغلل. نو تاسو به داسې کار کوئ چې اول به انټرنل چې کوم CSS هغه به تاسو اپلای کړئ او ولګوئ او دا شانتي بونه تصویر وباسئ سکرین شاټ اخلئ که موبایل باندې تصویر اخلئ یو دا بیا به دا شانتي راشي ایکسټرا انټرنل د لپاره CSS د لپاره دا شانتي ډیزاین سټایل ورکړئ تصویر به ترې وباسئ دواړو نه او بیا به همدا شانتي تاسو داسې کار وکړئ چې CSS فایل ته به راشئ او همدا شانتي به ورسره دغه براوزر وي دواړه به یو سایډ کې یو وینډوز بل سایډ کې بل وینډوز تاسو چې پریکټس هم کوئ په همدې طریقې سره یې کوئ ځکه وخت به مو نه ضایع کېږي بس دلته کار کوه هلته کې به پریکټیکل تا ته هر څه ښکاري وینې مې په خپلو سترګو باندې ډایرکټ بل څه ته به ضرورت نه وخت مو ورسره بچت کېږي. نو دا درې به تاسو جوړوئ او درې واړه تصویران به ماته لېږئ. دا ستاسو نن ورځې اسایمنټ ده ګوګل کلاس روم کې درته هر څه اپلوډ کوم هغه ځای کې به تاسو دا اپلوډ کړئ. استعمال به صرف د څه شي کوئ کوم ټکسټ ایډیټر نوټ پیډ پلس پلس به تاسو استعمالوئ بل فلحال د منلو وړ نه ده. نو دا شو نن ورځې درس انشاءالله آینده کې نور درسونو ته بیا ځو او نور درسونو باندې خبرې کوو. خو یوه طریقه